بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 12 د اپریل کال 2018 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځ په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان ترمنځ د کړکېچ بریدونو او همدارنګه په پاکستان کې بریدونه سره دي چې ما نن د پوره راپورونه نه دي راخیستي، خو دوه درې خبرې دي به تاسو سره شریک کړم. نور سیمایز او نړیوال خبرونه کې د ایران او د امریکې مذاکرات یا خبرې اترې په اسلام آباد کې چې پرون را ورسېدل او خبرې یو مرحله وشوله او دا ویلي چې دا کېدای شي په هماغه ورځ باندې ختم شي، خو دا ختم نشو او دوام پیدا که ممکن نن هم دوام ولري. په دې باندې به یو تبصره ولرو. راځم په دې کې چې نن دوه درې جالب خبرونه نور هم دي د پاکستان متعلق دي چې حیرانوونکي دي. هغه هم تاسو سره شریکوم. هیله ده چې برنامه تر اخره پورې وګورئ او واورئ. اول خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو په بل باندې بریدونه دوام لري. پاکستان په کونړ باندې برید کړی و. د هغې برید نه پس افغانستان د پاکستان په یو نظامي پوستې باندې یا پایګاه باندې چې په د کونړ او د ډیورند د کرښې ترمنځ په تور کمره باندې مشهور او دا تور کمره اډه وي داسې خطرناک اډه وه چې دی به په ښکته لاندې د چې کلي پراته په دې به هسې ډزې کولې، بېګناه وژي به یې وژل، خلک به یې وژل او دا کار به یې کوو. نو دغه تور کمره پایګاه چې د پاکستان و د اسلامي امارت کاملا ووهله، له منځه یې ویوړله او چې تر څو پاکستان دې نه نور کار وانخلي او د دې سیمې خلک د دې نه بېغمه اوسي. همدارنګه د پاکستان په 15 ښارونو کې په یو حال کې په یو زمان کې په یو وخت سره حملې شوي دي په 15 ښارونو کې او د پوځیانې هدف ګرځولي دي او وهلي دي. همدارنګه په وزیرستان شمالي کې د میرعلي په ولسوالۍ د اسوخیلو په سیمه کې یو نظامي اډه له منځه وړل شوې ده. څه کسان پکې وژل شوي دي، څه ټپیان دي او څه تښتېدلي دي. همدارنګه په بلوچستان په کیچ ښار کې د قوي مختلفه نوې سلاګانو نه چې په هغې کې M249 M14A4 او 00 یعنې 0MA 07MA دا درې نوع اسلحونه کار اخیستل شوی دی چې دا هغه نوې موډرن اسلحې دي او د دې خپل ازادي غوښتونکو په دې برید کې چې دې اسلحو نه کار اخیستی ډېر زیات پوځیان یې وژلي دي او نظامي اډه یې له منځه وړې ده چې دغه نوې اسلحې استعمالول د پاکستان لپاره د یو لوی تشویش باعث ګرځېدلی دی. همدارنګه عربستان سعودي خپل 6.3 میلیارده ډالره د پاکستان نه وغوښتل بیرته او هغې ته ویلي چې تا ما سره امنیتي تړون کړی دی، که ته زما د ملاتړ لپاره دلته سیمې ته نشې راتللی نو ته زما پیسې راکړه. چې د دې په مقابل کې پاکستان د یو غاړې نه نن یعنې پرون او نن هلته ایران او امریکا په اسلام آباد کې دعوت کړي دي، هغوی سره خبرې کوي. هغه اړه د عربستان سعودي چې د ایران سره ډېره لویه فاصله لري سیاسي لحاظ نه، هلته خپل وسله، اسلحه او جهازونه او دی لیږلي دي. ویل کېږي چې یو سکواډ طیارې لیږلي دي جنګي، کومانډو یې لیږلې ده، بحري قوه یې لیږلې ده او دا تاسو ته معلومه ده چې سعودي دا ویلي چې که زه د ایران سره جګړه کې نښلمه نو که زما جګړه د پاکستان ده او پاکستان به زما دفاع لپاره راځي. یو خانه ایران یې دلته راغوښتی دی، د بل خانه هلته ځي په سعودي سره کومک کوي. دې ته دوغله او دوه لوبې وایي چې نه پوهېږم په دې رقم سره د خپله خارجه پالیسي دوی څنګه استواره وساتي. په عین حال کې چې ایرانیان یې دعوت کړي، په هماغه وخت کې د سعودي د مالیې وزیر هم په اسلام آباد کې و، ځکه چې هغه راغلی و د خپل پیسو غوښتلو لپاره، خو پیسې ورته ورنه کړې. مخکې د دې چې وزیر خپل ملک ته ورسېږي سعودي ته، دوی خپل تیارې خپل پوځ یې ولېږل، هغې ته یې ویلې چې پیسې خو نشته، پوځ مې درلېږمه. څنګه چې موږ همیشه تاسو وایو چې دا کرایي پوځ دی، دلته یو ځلې بیا ثابته شوه چې دا یو کرایي پوځ دی او په کرایي باندې هر چا ته ورکول کېږي. بل خبر دا دی چې ازبکستان وایي چې پاکستان ترېنه غوښتي دي چې افغانستان سره خپل سوداګریز اړیکې او سوداګریز دغه چې دی لیول ټیټ کړي او ډېره زیاته دغه دې نه کوي،
راکړه ورکړه دې ورسره نه کوي. دا چې موږ همیش وایو چې پاکستان زموږ او تاسو هر څه سره دښمني لري، دا زموږ اقتصاد په څیر دی چې زموږ اقتصاد وایي اوس د ازبکستان سره یې د څه غرض دی چې دا ازبکستان ته وایي چې ته دوی سره راکړه ورکړه مه کوه. دا کار یې کړی دی او هغوی دا افشا کړی دی. همدارنګې په پاکستان کې د امریکا د قواو د راتګ نه مخکې د خپله د جي ډي وینس د راتګ نه مخکې یو لویه طیاره DC-10 راغلله او هغې کې د امریکایي مېلمنو لپاره امریکایي موټرونه راغله، ځکه چې د پاکستاني په موټرونو باندې اعتماد نه لري، نو دا موټرونه ماته. او بل دا دی چې دی پوځ مخکې نه راغلی د اسلام آباد ټول ښار کنټرول یې لاس کې نیولی او پاکستاني پوځیان او پولیس یې ټول تلاشي کړي دي، د ښار نه یې ایستي دي. خپله د ښار نه بیرون د اسلام آباد 10,000 د پاکستاني پوځ په حصار کې دی، یعنې بیروني حلقه یې هغوی دا کړې، دننه ښار ټول د امریکایانو په کنټرول کې دی. هر پاکستاني پوځي که پولیس هر څوک چې راځي امریکایان یې تلاشي کوي. بله خبر دا شوې ده کله چې د ناستې ته مشران تلل چې سره کیني، کوربه چې شهباز شریف شي، کوربه چې اسحاق ډار شي، کوربه چې محسن نقوي شي، دی چې کله تلل نو مخکې دې نه چې د جي ډي وینس هغه ځي ته دوی لاړ شي سره وګوري، دا ټول امریکایانو دا درې واړه تلاشي کړي دي. شهباز شریف هم تلاشي کړی دی، اسحاق ډار هم تلاشي کړی، خپل په ملک خپل په کور کې کوربه مېلمه پاسېدلی کوربه یې تلاشي کړی دی. دا د حیثیت او دا خبر بل څوک هم نه ورکوي. پخوانی سید منصب چې د پاکستان د ISI کې د کار کوو راجع عادل چې لندن نه دا ویلاګ کوي، دا خبر ورکړی چې زما منابعو موثقو منابعو ماته دا خبر راکړی چې دا کار دوی سره شوی دی، دوی تلاشي شوي دي او پس له هغې نه ورته اجازه ورکړل شوې جي ډي وین سره دوی وګوري. دا د دې عزت حیثیت او آبرو. ځکه خو د دې په حصه کې جان بولټن دا خبره کړې ده چې د امریکا یو لوی نړیوال قدرت چې ځان ته دی ویلي چې زه یعنې ایران له منځه وړم، تمدن ورته له منځه وړم، نن دې ته مجبوره شو چې پاکستان د دې منځګړیتوب وکړي او وایي د دې معنا داسې ده لکه یو فاحشه ښځې سره چې سړی واده وکړي. نو دا کړی دی چې امریکا د پاکستان یو فاحشه ده، هر چا ته هغې کې پرېوځي، دا چې دی د هغه سره یې واده کړی دی. دا د پخواني د امنیت د شورا رئیس جان بولټن چې پخپله یو یهود الاصل دی، دا خبره هغه دا کړې ده د پاکستان په هکله باندې. راځو دې ته چې په اسلام آباد کې مېلمانه راغلل، راورسېدل او د دوی د راتګ نه مخکې ډېرې خبرې وشولې. تاسو ته معلومه ده چې ایران دا شرط ایښی و چې که چېرته په لبنان باندې اوربند ونه شي نو دوی خبرو ته نه راځي. نو د مخکې د راتګ نه چون قالیباف، محمد باقر قالیباف چې د ایران د شورای عالی د مجلس رئیس دی، هغه د دې هیئت مشري ولي کوي، ده ویلي و چې په یو شرط باندې به د اسلام آباد ته راځي چې اول په لبنان کې اوربند وشي او دویم دا د هغه 2 میلیارډه ډالره چې د دوی تیر ځلې په 2015 کې دوی ته منل شوي وي 14 میلیارډه وی ورکړې وي، و پاتې وي چې بیا دې منځ کې اوضاع خرابه شوه، نو هغه په کوریای شمالي، کوریای جنوبي کې یعنې سویلي کوریا کې په بانک کې پاتې شولې. نو دوی ویلي چې دا پیسې خو زموږ حق دی، دا تاسو دلته ولې بندې کړې؟ هغه نورې چې امریکا کې دي خو دي دا خو راخوشې کوي، که دا راخوشې نه کوي نه راځو. نو بیا فلفور هغه 2 میلیارډه د سویلي کوریا نه قطر ته منتقل شول او د قطر نه دا د ایران اکاونټ ته دغه شول. پس له هغې نه قالیباف حرکت وکړ اسلام آباد ته، دی راغی. په اسلام آباد کې د دوی راتګ نه مخکې بل خبره دا خبر راغلی و چې دا CNN، بلومبرګ او رویټرز یعنې 3 لویو منابعو دا تایید کړی دی او دوی دا خبر ورکړی دی چې ټرمپ پخپله نتنیاهو ته زنګ ووهه او دا تلیفون د ټرمپ او د نتنیاهو ترمنځ تر ننه پورې د ټولو نه تریخ او ډېر خراب ټلیفون و چې یو په بل باندې اواز یې موچت که او نتنیاهو په آخر کې هغه ته کنځلې مو کړلې او په تنده لهجه ورته تهدید وکړه چې که زما په اوربند او مصالحه کې دې خرابی وکړه د ده قیمت به ته ضرور ور ادا کوي. او د دې ټلیفون نه پس بیا نتنیاهو دا دغه وکړه چې په لبنان باندې اوربند اعلان کړ او د دغه اوربند نه بعد په اسلام آباد کې د خبرو ته لاره هواره شوه.
راځو دې ته چې د امریکا او د ایران ترمنځ شرطونه اوس څه دي. بر علاوه د هغې نه چې 15 شرطونه امریکا ایښي دي او 10 شرطونه ایران ایښي دي، د دې شرطونو نه علاوه اوس فعلا خبره په دې باندې روانه ده چې امریکا وایي چې ایران د دا ضمانت راکړي او یا د دا ډاډګیرنه دې وکړي چې دوی به اتومي اسلحې ته لاس نه وړي او دا به نه جوړوي. در حال چې ایران وایي چې دا خو موږ 10 دفعه ویلي دي او بیا یې وایو چې موږ اتوم نه جوړوو. او بل دا دی چې زمونږ فتوا د دواړو فقیدو روحاني مشرانو یعنی خمیني او خامنه‌ای د دواړو دا پر ځای ده، تر اوسه دا فتوا نه ده ماته شوې. بنان دا زموږ د اسلامي نقطې نظر نه موږ دا نه جوړو، نو د دې نه زیات څه تاسو ته دغه وکړو، موږ دا بم اتوم نه جوړو. و دویمه غوښتنه د دوی دا ده چې په تنګي هرمز کې ایران چې دا نوې دغه کړی دی چې د امریکا ډالر ختم کی، ځکه چې ډالر ختمېدلو سره د امریکا نظام ټول له منځه ځي. د دغه ډالرو له منځه وړلو لپاره د پټرول ډالر لپاره خو دوی قذافي او لیبیا ووهله تکه تکه یې کړه، عراق یې ووهه، صدام یې د منځه یوړ، هغې هم دا اقدام کړی و چې پټرول ډالر د منځه وړي. اوس ایران دا اقدام کړی و، عملي اقدام یې کړی چې کله د 40 ورځو جګړه شروع شوې ده، ایران تنګی هرمز خپل په کنټرول کې نیولی او هلته چې کومه کښتۍ تېرېږي هغې ته وایي چې په ډالرو کې د تیل واخیسته، تیل نشي تېرولی، ته به پټرول چې دی په یوان د چین په پیسو به یې اخلي. او دا شی چې دی دا ډالر ختموي. د ډالر پټرول ډالر ختمېدل څه معنا لري؟ پټرول ډالر خو تاسو معلومه ده چې د 1960 د لسیزې نه پس بالخصوص د نکسن په وخت کې دا دغه شوله، دوی دې ته اقدام وکړ چې د دې شاته د طلا پشتوانه چې وه هغه یې ختمه کړله او د پټرول پورې وتړل. بالخصوص د 1960 د جنګ نه پس چې عربانو پټرول نه استفاده وکړه من حیث د اسلحې او دوی تصمیم ونیو چې دا پروګرام به ختموي، نو دوی دا شرط کېښود عربي ممالکو ته چې تاسو د پټرول خرڅوئ نو تاسو به په ډالر باندې دغه کوئ، تبادله کوئ، او کله چې تاسو پټرول خرڅېږي هغه پیسې ډالر به ټول د امریکا په بانک کې اچوئ، یعنې د دې ډالرو پشتوانه به پټرول ګرځېږي او دې ته به پټرول ډالر ویل کېږي. د دغه پټرول ډالر دغه پشتوانه ایران وهي چې ماته یې کړي، یعنی نور به څوک دلته په پټرول په ډالرو نه اخلي. کله چې پټرول ډالر ختم شي د امریکا ریزرو بانک ارزښت خپل د لاسه ورکوي، ډالر خپل ارزښت د لاسه ورکوي، او دا چې په دنیا باندې امریکا کوم حکومت کوي چې دا تحریمونه لګوي او قیودات لګوي، دا د همدغه ډالر او د ریزرو بانک په ذریعه لګوي. کله که دا ریزرو بانک او ډالر له منځه لاړ شي امریکا نور قدرت نه پاتې کېږي چې یو مملکت وایي که دا کار دې ونه کړه په تا بندیز لګوم، ځکه چې ریزرو بانک نه نو بندیز به په څه ولګوي، بندیز خو د بانک په ذریعه دوی لګاوه، چا تجارت نشو کولی، اخیستلی نشو کولی، پیسې نشو تبادله کولی، دا ټول دوی بندول. دا د منځه دي. د ده لپاره امریکا ډیره وارخطا ده، نو هغه اوس ایران ته دا وایي که ته تنګه د هرمز غواړې هغه ستا، که ته پکې پیسې اخلي هغه ستا، ډیر شرایط ورته لګیا دی، مني خو صرف دا دی چې ته به دا پټرول ډالر د منځه نه وړي، ځکه که پټرول ډالر بچ شي د امریکا ریزرو بانک بچیږي، که امریکا ریزرو بانک بچ شي د ده هغه قدرت د تحریم او د دغه بندیزونو دا ژوندی پاتې کېږي او په دنیا باندې خپل حکومت ته ادامه ورکولی شي. اوس راځو دې ته چې آیا ایران دا کار کوي که نه کوي، خو که وګورئ سیاست او ډیپلوماسي کې خو راکړه ورکړه ده، نو که هغه ایران ته غټ شیان مني نو ایران به هم یو غټ شی مني. نو د ایران لپاره پټرول ډالر منل دومره غټه خبر نه ده، لپاره دی چې 50 کاله پټرول ډالرو خو نهایت یو 15 کاله نور به وي. په 15 کالو کې امریکا خپله تضعیفه کېږي، په شا روانه ده، چین مخې ته راځي، چې چین قدرت شو ډالر د منځه ځي، یوان شروع کېږي، تر هغې وخته پورې به ایران د دې د هرمز د تنګي حاکمیت به هم لاس کې نیولی، قدرت به هم لاس کې او دا کېږي. نو په دې بابت زه فکر کوم چې دا ایران لپاره به غټ قیمت نه او دا قیمت ایران کېدی شي دا قبول کړي او په ځان باندې ومني. په دې ناسته کې چې اوس فعلا د دوی په منځ کې خبرې اترې روان دي، د امریکا د خوا نه 30 تنه یو هیئت راغلی دی چې د هغې مشري جې ډي وینس کوي، او څوک چې ملاقات یعنی مجلس ته کینی جې ډي وینس دی، سټیو ویټکاف دی، جارد کوشنر دی، د ټرمپ زوم دی چې جارد کوشنر نومیږي، او همدارنګې د امریکا د مرکزي قواو قمندان براد کوپر دی. دا 4 کسه دي. د ایران د خوا نه محمد باقر قالیباف دی، سید عباس عراقچی وزیر خارجه دی، بهرنی چارو وزیر، مجید تخت روانچی دی،
او محمد باقر ذوالقدر دی، دا د ایران د خوانه 4 دي، او د پاکستان د خوانه شهباز شریف، عاصم منیر، اسحاق ډار او عاصم ملک دي، چې دوی خو کوربه دي، دوی باسې ناستې او دا دوی به خپل په منځ کې سره خبرې کوي، کوم وخت کې کوم وضع کې ضرورت کېږي دوی ایستلی هم شي د مجلس نه، ځکه چې هلته خو ټول امریکایي قوه ده، دا بیچارهګان ګوډاګیان دي. نو دا زما د نن ورځې خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیان سپارم. وما علینا الا البلاغ.